هغه درې شیان وپېژنئ چې جنسي اړیکه مو کمزوري کوي. سلام، ستړي مه شئ، زموږ شبنم ګل چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. لاندې درې تحریک شوې جنسي اړیکې وژني. د ښځې او خاوند ترمنځ د جنسي اړیکو د نه ترسره کولو لامل کیږي. لومړی، ځینې درمل. دا به مو اورېدلي وي چې د یوې ناروغۍ لپاره درمل ښایي د وجود بله برخه یا په وجود کې په بله موجوده ناروغۍ بد اغېزه وکړي چې ورته عوارض جانبي وایي. دغه عوارض جانبي په جنسي اړیکو باندې هم اغېزه کوي او شونې ده چې د جنسي اړیکو لیوالتیا له منځه یوسي. دویم، الکول او کافین. په ډېره اندازه سره د الکول او کافین څښل لومړی له انسان څخه دا هیروي چې څوک دی او په کوم حالت کې دی. نو کله چې نارینه او ښځینه په عادي ډول د ځان کنټرول ونه لري، نو شونتیا شته چې په جنسي غریزې بد اغېزه پرېوځي او د ډېرې نشې په وخت کې یې جنسي تحریک له منځه لاړ شي. دریم، ذهني ګډوډۍ. هر ډول روحي فشار، اندېښنې، کورنۍ ستونزې، تشویش او فکري خرابتیا هم جنسي هڅونه وژني. په روحي او ذهني فشارونو سره د جنسي هورمونونه ترشح کوونکو غدې خپل حالت سستوي او د خپل په حالت کې پاتې کیږي. نو پایله کې ویلی شو چې د جنسي غریزې کموالی دوه لاملونه لري. لومړی یې پورته یادونه شوي لاملونه دي چې په غیر مستقیم ډول په جنسي هڅونه اغېزه کوي او جنسي تحریک او غریزه وژني. دویم، په تکثري سیستم ستونزې او یو شمېر نور فزیکي ناروغۍ دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ شبنم ګل چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.